السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. تقریبا یو میاشت شو چې ما په چینل کې او په فیسبوک پیج کې نوی درس نه و شیر کړی. یو ځینې مشکلاتو له امله ما نه شو کولی چې وخت مې پیدا کړی وی او په تاسو لپاره یو ویډیو مې په یوټیوب او یا فیسبوک کې اپلوډ کړی وی. او نن یو میاشت وروسته نن لومړنی ویډیو دی چې تاسو سره یې شریک کوم او دې نه وروسته به مخکنۍ طریقې سره یعنی 2 ورځې بعد به تاسو ته یو ویډیو شیر کوم. او که چیرې تاسو کوم قسم درس ته ضرورت لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکو ویډیوګانو کې د هماغې په باره کې یو درس جوړ کړم. دا درس یوازې او یوازې د وختونو په باره کې دی. یو چا سره کار کوي، یو چا سره دغه کوي چې مثلا یو څه وخت په باره کې خبرې کوي، د کلونو په باره کې، وخت ورځو په باره کې، د هغې په باره کې مې یو څو جملې یو ځای کړي دي او غواړم چې تاسو ته یې تشریح کړم. او که چیرې تاسو نور کوم مشکل لرئ نو تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې په راتلونکو ویډیوګانو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. اوس راځئ چې درس شروع کوو. quelques années څو کاله. دا هر کله چې یو لغت ختمیږي هغه په آخر کې یو ساکن حرف ولري، لکه کلکو په آخر کې اس چې دی ساکن راځي. نو هر کله چې به وروستی حرف چې کوم یو راځي که هغه لومړی په واول باندې شروع شوی وي نو دا آخري حرف هغې سره اواز یو ځای کېږي. لکه کلکو معنا یو څو، انې کلونه، څه شو کال. quelques années څو کاله، quelques années څو کاله. همدغسې quelques mois څو میاشتې، quelques semaines څو اونۍ یا څو هفتې، quelques jours معنا څو ورځې، quelques heures معنا ساعت، quelques معنا څو، quelques heures معنا څو ساعته، quelques minutes معنا څو دقیقې، quelques secondes معنا څو ثانیې، څو ثانیې. دا مهمې یو څو کلمې دي، غواړم همدا کلمې په جملو کې هم تاسو لپاره استعمال کړم. اوس په جملو کې استعمالو. donne-moi quelques années. یو چا د یو کار لپاره یو څه لپاره مثلا ویل چې یو څو کاله ماته وخت راکړه، ماته یو څو کاله راکړه یا شی داسې کوم څه شو. donne-moi quelques années معنا یعنی څو کاله ماته راکړه. خو هر کله چې ادبي اصطلاح باندې استعمالوي donnez-moi quelques années یعنی ماته څو کاله راکړئ. او که چیرې تو لپاره استعمالوي یعنی تو لپاره عادي حالت کې donne-moi quelques années څو کاله ماته راکړه. donne-moi quelques mois څو میاشتې ماته راکړه. donne-moi quelques semaines یعنی څو اونۍ یا څو هفتې ماته راکړه. donne-moi quelques jours ماته څو ورځې راکړه یا څو ورځې ماته راکړه. donne-moi quelques heures یعنی څو هفتې ماته راکړه، یعنی څو هفتې وخت راکړه. زوغ نه وبخئ، quelques heures معنا څو ساعته، اوغ وایي ساعت ته، ژوغ ورځ ته وایي او اوغ ساعت لپاره. donne-moi quelques minutes یعنی څو دقیقې ماته راکړه یا څو دقیقې ماته راکړه. donne-moi quelques secondes یعنی څو ثانیې ماته راکړه، یعنی څو ثانیې وخت ماته راکړه. یو ځل بیا تاسو لپاره فرانسوي تکرار کوم. donne-moi quelques années
Donne-moi quelques mois. Donne-moi quelques semaines. Donne-moi quelques jours. Donne-moi quelques heures. Donne-moi quelques minutes. Donne-moi quelques secondes. او اوس راځي چې همدغه جملې سوالیه کوو. یعنی همدا جملې موږ څنګه کولی شو چې سوالیه کوو. اسکو همدغه جمله راخلي. اسکو کلمه مخکې کې صحیح شو. اسکو tu peux me donner quelques années. اسکو tu peux me donner quelques années. اسکو tu peux me donner quelques années. آیا کولی شي څو کاله راکړي. Est-ce que tu peux me donner quelques mois? Est-ce que tu peux me donner quelques mois? Est-ce que tu peux me donner quelques mois? آیا کولی شي څو میاشتې راکړي. Est-ce que tu peux me donner quelques semaines? Est-ce que tu peux me donner quelques semaines? Est-ce que tu peux me donner quelques semaines? آیا کولی شي څو ونې وخت راکړي څو ونې راکړي. Est-ce que tu peux me donner quelques jours? Est-ce que tu peux me donner quelques jours? Est-ce que tu peux me donner quelques jours? آیا کولی شي څو ورځې راکړي. Est-ce que tu peux me donner quelques heures? Est-ce que tu peux me donner quelques heures? heures معنا ساعت. هر کله چې لومړی حرف ساکن دی اش چې دی ساکن دی دویم واول دی هغه وروسته یو ساکن دی. quelques heures. Est-ce que tu peux me donner quelques heures? آیا کولی شي څو ساعته راکړي. Est-ce que tu peux me donner quelques minutes? Est-ce que tu peux me donner quelques minutes? Est-ce que tu peux me donner quelques minutes? آیا کولی شي څو دقیقې راکړي. Est-ce que tu peux me donner quelques secondes? Est-ce que tu peux me donner quelques secondes? Est-ce que tu peux me donner quelques secondes? آیا کولی شي څو ثانیې راکړي. Est-ce que معنا آیا. چو معنا ته. په کولی شي ماته دونې راکړي. quelques secondes. څو سکوند معنا ثانیې. تو کولی شي چې ماته یو څو ثانیې راکړي. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستی او که چیرې کوم مشکل لرئ او څه قسم درس ته تاسو ضرورت لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیوګانو کې موږ د هماغې په باره کې درس جوړ کړو. تر راتلونکي ویډیو پورې مو په خدای مو سپارم. په مو خامخا ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. که ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي. په مو خامخا ښه وخت.